السلام علیکم. موږ د سمنګان ښار کې یو. دا شاته چې تاسو ګورئ دا د رستم تخت دی چې 3.5 کاله قدامت لري. تاسو ګورئ مختلف کوټې لري لاندې، انشاءالله هغه هم تاسو ته ښکاره کوو. په هغه کوټو کې ویل کېږي، په تاریخ کې دا لیکل کېږي چې دلته خلک بودایان راتلل، خپل عبادتونه کول، په دغه کوټو کې خپل بوتان ساتل او هلته خپل کوم طریقه کې چې عبادت و هغوی عبادت کو. دغه تخت لپاره نوې څېړنې دا وایي چې تیر څو کالو کې سلګونه سیلانیان ورته راغلي، یعنې حتی خارجیان راغلي تر څو د دې تخت تاریخي قدامت لپاره ویډیوګانې وکړي او دا ځای څخه لیدنه وکړي. موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې مختلفې سیمې دي چې هغه کولی شي چې خارجي او داخلي سیلانیان ځان ته راجذب کړي، خو مهمه دا ده چې څومره په دې برخه کې موږ پانګونه کړې ده. افغانستان داسې یو هیواد دی چې ډېر کم خلکو لیدلی دی، ځکه چې د مختلفو امنیتي ستونزو له وجې خارجیانو نشو کولی چې افغانستان ته راشي. تاسو په تیر 2-3 کاله ګورئ چې د نړۍ مشهوره یوټیوبران افغانستان ته راځي، د نړۍ مشهوره یوټیوبران د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي تر څو افغانستان خلکو ته وښیي. نو دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت وظیفه ده چې د سیاحت په برخه کې دومره سهولتونه ایجاد کړي چې خلک په ده پوه شي چې دا ساحه کې څه دي، تاریخ، پس منظر، معلومات، یو پاڼه ولري چې د افغانستان مکمل تاریخي ځایونه، مهم ځایونه، هغه معلومات خلکو سره شریک کړي چې څنګه افغانستان ته راشي، څنګه دا تاریخي سیمې وګوري او څنګه کولی شي په دې سره به د افغانستان اقتصاد هم ښه شي، د خلکو ته به هم انشاءالله کار زمینه برابره شي او د افغانستان یو مثبت انځور به نړۍ ته وړاندې کړي. دا هغه سیلانیان. نو انشاءالله دغه تخت تاسو ګورئ او ډېر زیات شمال هم دی. نو 15 متره وایي دا توپ یادوي، هغه دی، هغه پاسې تخت دی او لاندې کوټې دي. انشاءالله راځئ چې دا کوټې هم وګورو. احتیاط سره حفیظ وروره ګوره، احتیاط کوه چې ونه غورځېږي. ګوره ته خو خیر دی چې کامره خرابه نه شي. راځه. او دا وګوره ماشاءالله دا څه وخت وي. دا هغه سیمې دي نو چې دوی د تیږو جوړ کړي. لاندې نور ځایونه هم شته خو دا کیندل شوي دي 100,000 کاله مخکې. کیدای شي دوی د دې څخه مختلف استفادې کولی. باید ووایو چې دغه د رستم تخت د ایبک ښار چې د سمنګان مرکز دی، د هغه ډېر تپې سر کې دی. موږ نورستان ته هم تللي وو چې هلته خلکو ډېر د غره په سر کې خپل عبادتخانه جوړه کړې وه. نو کیدای شي هغه وخت خلکو کې د کلو نه لرې داسې یو ځای جوړ کړی. دا مکمل د هغه دی، د تپې په سر دی چې ایبک ښار مکمل ښار ترې ښکاره کېږي. او دلته هم مختلفې کوټې دي چې تاسو ګورئ. د دننه تیږې لارې لري، لاندې ځایونه هم شته. دننه به څه شی حفیظه دا کوټه ده ولا چې دا تیږه څه سپینه تیږه ده ځایونه وهلي. ته باندې لاړ شو هلته هغه نور کوټې به ښکاري. وای کیدای شي تاسو ته ښکاري. لاندې هلته هم ځو انشاءالله. لاندې ځایونه تاسو ګورئ ډېرې زیاتې کوټې دي، عبادتخانې دي، پوره یو ښار غوندې یو ځای دی د دې تپې لاندې خلکو جوړ کړی. دا ښار خو اوس آباد شوی لاندې د ایبک ښار دی، شاوخوا ته ګوري. خو کیدای شي 3.5 کاله مخکې دې ځایو کې هم څوک نه وو، پټي وو، کلي کیدای شي لرې وو، خلکو دلته تنها راتلل، هغه خپل عبادتونه کول. نو انشاءالله ځو لاندې هغه ځي ته هم ځو او دا تخت هم ګورو انشاءالله. فکر کوم دا کیدای شي په لاس سره دا دوی کیندلی همدغسې. خو جالب دا ده چې پاس تخت ته لاره نشته. دا تخت کیدای شي دوی د څه لپاره ورته تخت وایي، دا ډېر مهم دی چې په ده پوه شو.
ته یې ونیم کېنولي او دا طرف یې لکه چې خراب شوی و بېرته جوړ کړی دا پاس تخت دی دوی چې رستم تخت وي هغه پاس سر کې د رستم تخت دی هلته هم کوټې دي او دلته هم وړې وړې کوټې دي فکر کوم یو ښار دی د غره لاندې مکمل یو بازار غوندې ښکاري په هغه وخت کې خلکو ترې استفاده کوله نو تاریخونه دا وایي چې دا 3.5 کاله قدامت لري نو راځئ چې ورخیز کړو ورته فی ضرور بسم الله دا ځای ګورئ تاسې شاته هم کوټې دي په هغه وخت کې دوی یا عبادتو ته استفاده کوله یا د یو بازار په صفت کې دی چې ترې استفاده کړي نو افغانستان داسې ډېرې سیمې لري چې کولی شي خلک ورته راشي سیلانیان ورته راشي خارجیان داخلي سیاحت چې هغه ډومسټک ټوریزم او انټرنیشنل ټوریزم په برخه کې باید موږ ډېر زیات کار وکړو هم داخلي سیلانیان د افغانستان مختلفو سیمو ته لاړ شي وګوري خپل افغانان او هم د خارج څخه موږ سیلانیان راجذب کړو چې راشي افغانستان ته نو انشاءالله په دې برخه کې باید قوي کار وشي د دې هغه مکمل تاریخ ولیکل شي رهنما ولیکل شي بروشري چې دلته مکمل هر څوک چې دلته معلومات ورکړي خلکو ته نو دا هغه څه دي چې مهم دي په سیاحت برخه کې تاسو نورو هیوادو ته ځئ هلته مکمل بورډونه مکمل معلومات په انګلیسي او مختلفو ژبو لیکل شوي اوس خو ترجمه ډېره اسانه ده باید په مختلفو ژبو باندې د نړۍ مشهورو ژبو باندې د دې تاریخي ځایونو پس منظر ولیکل شي بروشرې کېښودل شي رهنمودي چې خلکو ته ورکړل شي چې ویل ولي او هغوی هم خلکو ته ووایي چې دغسې یوه سیمه ده انشاءالله تاسو راځئ دلته خو دا ځای ښه ګرم هم دی دا مختلفې کوټې دي دننه عبادت ځایونو غوندې دي شمې دي نو هغه وخت کې خلکو ترې استفاده کړې تیږې مکمل یوه کوټه دا ده یوه کوټه هلته ده او دا داسې مکمل دهلیز غوندې دی بیا دلته هغه د رڼا لپاره ځایونه دي مختلف سیمې دي راځئ چې انشاءالله وګورو خواته هم که څه شته او که نه شته دا بله کوټه ده مکمل بیا دلته دننه پکې تاخچې دي کېدای شي امکانات ډېر زیات دي چې بودایان او نورو ځایو کې دلته کوم بوتانو یا عبادت یې کوو یا دا ځای د کوم څه لپاره خو حتماً استفاده کېده دا ځایونه دننه هم پکې څه شته شمې لپاره به یې نه پوهېږم مختلف ځایونه یې جوړ کړي ورته او فکر کوم دا ټول په لاس باندې به کیندل شوي 3.5 کاله مخکې دا ځای جوړ شوی 3.5 کاله سبحان الله دا ژوند دی همداسې به تېرېږي نسلونه به راځي او ځي دا مختلف ډیزاینونه لري پاس خو دا فکر کوم خراب شوی غوندې دی اصل کې دا پاس خپل یو په لاس باندې جوړ شوي ډیزاینونه دي ډېر کم ښکاري تور رنګ کې خو دا مختلف ځایونه دلته هم دی جوړ کړي او که لږ پاس ورته حفظ ضرور کوي که امکان لري زوم یې کړي په دې چت کې مکمل په لاس باندې کار شوی دی یعنې په دې تیږه کې چې دا هم د دوی یو مهم ځای دی کېدای شي د عبادتو لپاره استفاده کوو هر څه لپاره نو دا د رستم تخت و چې مکمل د تپې څخه لاندې ښار بازار چې د ایبک ښار د سمنګان ولایت ایبک ښار څخه په یو تپه کې پروت دی چې 3.5 کاله قدامت او تاریخ لري انشاءالله